أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم رب زدني علما ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم. ربط ما قبل سرداد صدقه ځای کې دفع د یوې خدشې کوي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ویلو چې را دې د بعد به مونږه په خپل کفارو رشتہ دارانو باندې هیڅ قسم انفاق نکو زکات چې دوی ایمان نه وروړي چې کله ایمان نه وروړي نو مونږه دوی باندې ولې انفاق وکړو خدغه انفاق نه به مراد نفلی انفاق وي ښا ځکه فرضي صدقات هغه کافر ته نشي ورکوله. نو دغه دې کې الله تعالی ورته فرمایي سنا تا رشتہ دار دی کافر دی احسان ور سره کوا نفلی صدقات ورته ورکوا اور باقی دا څه هغه ایمان نه وروړي نو ایمان نه وروړل هغه پښتنه به تاسو نه کیږي تاسو په ذمه باندې هغه صرف اراءه الطريق دی ایصال ال المطلوب دا د الله تعالی کار دی د الله ته پرېږدو نور تاسو خپل احسان ورسره کوو انفاق کوو نفلی صدقات ورته ورکول شي ليس عليك اي لا يلزم عليك لازم نه دی پتا باندې اے خوګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هداهم هدایت دوی دلته کې هدایت په معنا د ایصال ال المطلوب دی ښا نو ورسره ولیکو ایصالهم ال المطلوب نه دی لازم پتا باندې ایصال د دوی مطلوب ته و اما نفس اراءه الطريق اور باقی نفس اراءه الطريق څه دی و اما نفس اراءه الطريق نو فکانت وظیفته المنصبیه هغه خو ته منصبی وظیفه ده اراءه الطريق دغه تعبیر څنګه اولګول هغه وجه ده څګورا اراءه الطريق دا خو د پیغمبر علی السلام یعنی دعوت اور تبلیغ دا د پیغمبر علی السلام منصبی فرضی وظیفه وا او دغه د کې الله ورته فرمایي ليس عليك هداهم نو مونږ دغه تعبیر اولګول ایصال ال المطلوب مراد ده نو تضاد ختم شو صحیح شو تعارض ختم شو سر بل ځکه کې الله تعالی ورته فرمایي چې پیغمبر علی السلام بلغ تبلیغ وکا دوی ته دعوت ورکا او دغه ځکه کې ورته فرمایي ليس عليك هداهم نو دلته کې په معنا د ایصال ال المطلوب ښا ستابني ایصال ال المطلوب نشته نو اراءه الطريق هغه خدای منصبی وظیفه ده ليس عليك نشته د پتا باندې لازم نه د پتا باندې هداهم ایصال ال المطلوب ولكن الله لیکن الله تعالی يهدي يوصل الى المطلوب الله تعالی ایصال الى المطلوب کوي من یشاء چاته کو خشي وما تنفقوا من خير اور هغه سیس څخه خرج کوو تاسو من خير څه د خیر نه فلانفسکم پس دا د تاسو خپل ځنونو د پاره دي یعنی خپل نفع د پاره دي وما تنفقون اور نه خرج کوو تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د طلب کولو د رضامندی د الله تعالی الا طلب رضا الله الا ابتغاء وجه الله معنا الا طلب رضا الله نو فالفائده كلها لكم نو بس فائدہ خو ټوله تاسو د پاره دی یو خو تاسو انفاق څخه کو خپل فائدې د پاره څخه الله به اجر درکړي اور بل څه تاسو انفاق کوو د دې لپاره چې الله تاسو نه راضي شي نو فالفائده كلها لكم ولا احسان علی الله الله باندې به تاسو څه احسان کوو الله باندې خو تاسو هیڅ احسان نشته خو شي په خبره
اور یا دا وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله دی یو خیستا توجیدا دی صدا خبر بمانه انشاء دی سمانا وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ای ولا تنفقوا الا ابتغاء وجه الله ستاسو انفاق ما کو مگر د پاره د رضامندی د الله تعالی کو یعنی اخلاص سره تاسو انفاق کو اخلاص راولو ریا د پاره ما کو صرف الله رضامندی د پاره کو ښا وما تنفقوا اور هغه ستاسو خرج کو من خیر صد خیر نه یوفى الیکم پورا بدر کول شي تاسو ته ای یعطوا لكم کاملا خو څه شی بدر کول شي اجره و ثوابه اجر د دې ثواب د دې هغه شیخ ته فقیر ته ورکو کنه پیسې خو ته فقیر ته ورکې حلوا ته په فقیر باندې وخوروله وريجه د په فقیر باندې وخوروله هغه خو لاړې هغه خو ته دوباره نشي درکوله کنه هغه خو لاړل هغه خو بیا وری هغه د اسمات ذکیم لاړل نو اوس ته پورا درکول شي اجر اور ثواب خوښ وي وانتم اور تاسو لا تظلمون ظلم بدن نشي کېدل په تاسو باندې وانتم اور حال داته تاسو لا تظلمون ظلم بنشي کېدل په تاسو باندې څه معنا ای لا تنقصون اجرا څه اجر بنشي کمول تاسو باندې د ظلم تصور دادی ښا ظلم د په معنا د نقصان دی څه نقصان بنشي درکول تاسو ته یعنی اجر بنشي کمول تاسو للفقراء الذين احصروا في سبيل الله اوس د بازي مصارف دغه انفاق بیانې ښا صدا کم مخ کې انفاق ولا حکم بیان شو صدقات او مصارف څه دي دغه انفاق ولا مصارف چوکتي للفقراء د پاره د حاجتمند دي دغه انفاق الذين هغه حاجتمند احصروا څنګه محصورین وی بند کړلی شوی وی هغوی فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې احصروا د صيغه د مجهول دی یعنی بند کړلی شوی دی چا بند کړی دی فاعل څوک دی نو د دې ولا فاعل دوا جوړول شي یو احصرهم الله دا الله تعالی بند کړی دی الله تعالی څنګه بند کړی دی الله تعالی د سي بند کړی دی چې الله ورته حکم کړی دی چې یاره ته د دین ولا نشر او اشاعت وکا نو د هغه پابندي شروع کړی دی الله حکم یې منل دی درس او تدریس کوي jihad کوي کوئی شی په خبره اور بل احصروا انفسهم فی سبیل الله دوی خپل ځانونه په خپل باندې بند کړی دي ښا احصروا انفسهم فی سبیل الله لکه څنګه دغه د مدرسو استادان د مدرسو طالبان دوی چا خو نه دي بند کړي دوی خپل ځانونه په خپل باندې مدرسو کې بند کړي دي څه کاروبار نه کوي روزګار نه کوي درس او تدریس کوي صحیح شو کنه وی کوله خوشي کنه ریړه نشي کوله دکانداری نشي کوله گاډي نشي چلوله دوبۍ ته نشي تله قطر ته نشي تله شي خدا دې خپل ځاني په خپل باندې مدرسې کې محصور کړي دي مسجد کې محصور کړي دي اندرنګ طالب علم دي د علم حصول لپاره خپل ځان محصور کړي دي نو احصروا فی سبیل الله نو دلته محصورین فی سبیل الله نه مراد هغه دغه مدرسین دي او دغه طلبه دي او مجاهدین فی سبیل الله دي خوشولي دغه محصورین فی سبیل الله نه مراد قیدیان نه دي څنګه جیلونو کې قیدیان دي هغه اهل د زکات دي اهل د صدقات دي واغه نور نصوصونه ثابتيږي ښا قران مجید کې نور نصوص موجود دي احادیث مبارکاو کې خدلته دغه محصورین فی سبیل الله نه مراد هغه مدرسین طلبه اور مجاهدین فی سبیل الله خوشولي خو بیا یاد ستو هغه محصورین هغه مدرسین هغه طلبه هغه مجاهدین فی سبیل الله ورنه مراد دي صحاقوی اولین ترجیح درس و تدریس توی اولین ترجیح جهاد فی سبیل الله توی دا ناڅ شپړسم نمبر باندې هغه درس و تدریس یې خېری چیرې بس نشتا څا بس نن به سبا کوي څا نن به مدرسې ته لاړ شم څا نن به مجاهدینو سره لاړ شم نه اولین ترجیح دې توی ښا څنګه کار روزګار کول شي خو نه کوي ولی ځکه یاره بیا به دغه درس شو کوي
څکله زه روزګار شروع کم دغه مشومانو ته سبق چوکي دغه تدریس شوباب چوک سنبلې یره خزم مزدوري پسې وزم دغه علم به چوک حاصلې یره خزم مزدوریانو پسې وزم دغه کافر سره به jihad چوکي نو دغه محصورین فی سبیل الله او دغه محصورین فی سبیل الله دا د زکات او د صدقات ولا اهل دي نو لہذا تاسو زکات خستل شوخه اگر که مالداری ولې وای شوي اگر که مالداری ولې نو دغه خبره تاسو د پاره نشته چې ته خپل صاحب نصاب یې او کنه خمازه سره یا خلقه وای شوي جیب کې اچوا ځکه محصورین فی سبیل الله یې کنه کنه وی دغه مزدوریانی مونږ نشو کولای خاصه اته زرو تنخو باندې څکل مونږ خپل ځان باندې کړی دی اته زرو څه شي دي یا سره تنخیشتانه خپل پیسې لګاوه نو څوس کار روزګار کوي خو ډېر پیسې بغاډي کنه د یو دغه چې نور خلک ګټي نو عالمي نشي ګټلای خزه عالمي هغه نه ګټل شي یو امي سړی د ټیپر خرڅي یو عالم سړی د ټیپر خرڅي ولا عالم به دومره فضایل بیان کی کنه چې ته به مجبور شي صدغه ټیپر خما کور ته یو نوړلو کنه نو غاټ اجر او ثواب نه محروم پتی کېږي یره وړای وای شولې نو عالمي هغه نه خچلول شي صحیح دی خو نه کوي ولی ځکه مجبور دی مجبوری څه شه دی یره درس او تدریس ختم کی دین ختم کی نو احصروا فی سبیل الله لا یستطيعون دوی طاقت نه لري څه معنا دو فرصت نه پیدا کوي طاقت خو لري کنه ولی نشیتله دوبۍ ته نشیتله قطر ته بازار کې دکان نشي کولا ولی نه خو فرصت نه پیدا کوي ضربن ضرب مختلف معناګانی قران مجید کې رچی تاسو مخ کې مل شي ضرب والو ته یي ضرب بیان ته یي ان یضرب مثلا اور ضرب قسم ته یي الکلمه ثلاثه اضرب اور ضرب هغه مشی ته یي نو دلته کې معنا مشین سفرن ضربن سفرن ضربن مشین فی الارض پزمکه کې للاکتساب یا لاکتساب المال د پاره د غټلو د مال زمکه کې سفر کولو ته فرصت نه پیدا کوي ځکه د محصورین فی سبیل الله دي کنه یحسبهم ګمان کوي په دوی باندې الجاهل جاهل سړی جاهل چوک الجاهل بحالهم څهغه به خبر وي اغه نه خبر وي د دې په حال باندې نو دا مراد نه دي چې جاهل وي معنا دا چې تعلیم نه وي کړي نه ام بی بی اس ډاکټر بوي غټ سیاستدان بوي غټ افسر بوي ای سی چو بوي ډی سی ای سی کمشنر بوي کرنیل جرنیل بوي خاګنا خو چې جاهل وي په حال د دوی باندې څه دی حال نه به خبر لري اور هغه به څه ګمان ور باندې کوي اغنیا صدا خو مړه مالدار دی ولی مالدار دی یره د ټوپۍ وګوره د پړګې وګوره د کپڑے وګوره کاټن د موبایل وګوره د لباس د چاپلی وګوره د سورلی وګوره یره د ډېر غټ مالدار دی اور بل من التعفف من اجلیاد ای لاجل العفاف عن السؤال بل دی وجینه چې دا سوال نه ځان ستیخه دا سوال نه کوي الکه دومره وړ پړ ګرځيږي مونږه خدا په سوال باندې مونږ نه لیدو نو معلومیږي دا چې دی غټي کارخانه چلیږي دا ډېر وړ ملا دی دی پورا ازي بندوباست خاګنه خو پته نه لګي نو دا ځکه چې سوال نه ځان ستي وګوره دا طالب علم د پاره یو صفت دی یو مدرس یو عالم د پاره د صفت بیان شوی دی اغنیاء من التعفف یو خو اغنیا څه طالب د پاره خوار پار ګرځیدل نه دی پکار خوشولي اور بل طالب د پاره سوال کول نه دی پکار عالم مدرس د پاره سوال کول نه دی پکار ښا لاس پنه نسی خوشولي اندې د واجینا زمونږ علما حضرات یای کنا څه مدرسې د پاره هم څه چاندا غواړي مسجد د پاره هم څه چاندا غواړي کنا هغه به هم ډېر د په عزت طریقې سره غواړي خوشولي ځان به نه شرمای چې کاشره در خستلې دي سوزوکی در روانه کړی دي لوډ سپیکر دور باندې لګولې دي او په چولو باندې ګرځي خوشولي او یا هر ځای کې د صدر چولې دي هر مسجد کې د صدر چولې او بیا بازار کې ګرځي کې پیډونه در خستلې الله د مدرسې چا الله د جمعات چا الله دا چا نه دونه ذلت او رسوایی سره نه غواړي خوشولي خو عزت اور وقار چاندا ثابت دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غوښتلی خو عزت وقار سره دغه چاندا غواړي خوشولي اور خپل ذات د پر خو باړو سره چاندا نه غواړي خپل ذات د پر باړو سره سوال نه کوي نو دغه دی کې د ابو الکلام آزاد رحمت الله علیه یو قول دی هغه ځان سره ولي کوخه هغه فرمای الله کے دین کے حاملوں کو
अल्लाह के दीन के हामिलों को बादशाहों का दिमाग चाहिए। अल्लाह के दीन के हामिलों को बादशाहों का दिमाग चाहिए कि उनके जेब में एक कोटा सिक्का भी मौजूद ना हो, एक कोटा सिक्का भी मौजूद ना हो, लेकिन दुनिया व माफीहा से बेनियाज हो। कि उनके जेब में एक कोटा सिक्का भी मौजूद ना हो, लेकिन दुनिया व माफीहा से बेनियाज हो। यानी मुझसे ज्यादा गनी आदमी कोई नहीं है, यानी मुझसे ज्यादा गनी आदमी कोई नहीं है। यकीनन अंद से देखा का ना दगा मालदारी करोड़पतियान नदी दा ډیر وږي وي ښا وښولې دا انتها درجه وږي دي قسم په خدای دومره وږي کنه دومره وږي چې څومره دغه کروڑپتیان ارپتیان دي دا به هر وخت ته جیب باندې نظر کوي دا به ملګریتیا هغه سړی سره ستي چې هغه نه ماته څه फायदा ملويږي جارشه علما او طلبا او دغه فقیرانو نه صدا ډیر اگر کا خجیب کې پیسې ور سره نوي کنه خو په زړه باندې مالداري وښولې زړی غنی وي اصل غنا خود زړه دی نو څکله تاسو زړه غنی وي ساته د پروا نه وي بس ته مالدار یې مړه څکله د چا خوراک پسې نه چوسېږي نه ترسېږي د چا بنگلې ته خلی کې وب نه رسی د چا موبایل ته خلی کې وب نه رسی د چا گاډي ته نه ترسېږي نو بس انت مالدار یې کنه اگر کا اوستل لینډ کروزر کې ناشته خو ته څکله هلیکاپټر پسې ترسېږي ته وګه شي خوګه نشو څکله ته لس بنگلې دي او څکله ته 15 بنگلو ته ترسېږي نو ته وګه شي خوګه نشو نو ته خشوي خ یو تنبو کې هغه پروت سړی خشو ها تنبو ولا کاس خشو بنا ځکه مرخ تا تام رچی هغه تام رچی نو خپل ځړه کې استغنا پیدا کول پکار دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه مسنونه دعا ده اللهم انی اسالک الهدى والتقى والعفاف والغنى غنا یعنی د زړه ولا غنا زړه ولا مالدارواله نصیب شي خاجی اغنیاء من التعفف د سوال نه ځان ستی تعرفهم بسیماهم پیجنو تاسو دوی بسیماهم بعلاماتهم په علاماتو د دوی باندې یعنی تاسو به د څه وجنه پیجنو یعنی هغه سوال نه ځان ستی هغه د واجنه خو تاسو ګومان کړی دي صدا مالداری دي خو علاماتو نه پیژندل شي چې یره د خنی نه دی د مالدار نه دی هغه علامات څه شي دي من صفرة الوجوه هغه زیړواله د مخونو دی یره کپڑے خو اعلی چولې دي خو یره دغه مخې زیړ دی یره دی به څور ورځې لوګه تیر کړی وي دا خو سوال چاته نه کوي صحیح شو خو دی به څور ورځې لوګه تیر کړی وي نو هغه رنگ نه پاته لګي لکه څنګه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سوال نه کوي چاته خدا دې یو ځلی څومره لوګه ور باندې راغلی و چې هغه لوګي د واجنه یو ځکه پریوتل دي بل ځکه پریوتل دي خلک ور باندې ګمان دا او چې ابو هريره رضی الله عنه باندې میرګي راغلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چته په سفر باندې تلو د اصحاب صفه طالبانو د دوه روټه ذمہ داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې و څکله نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلو نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ صحابه او د خوراک څخه تنظیم وکړو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یې چې ما باندې خلکو ګمان د میرګي او چې د باندې میرګي دي خدا دې ځل وګي د واجنه نشم کیږي نو هغه نو اوس دغه خطاب دا مالدارانو ته دی چې اے مالدارا نو ته دا خو به ځان ستی د سوال نه خدا دې چې ناخ کو ته به ته ګوره ته پکارې دادی چې ته ولټې د سه خلک او ته پکارې دادی چې دغه خلکو سره بیا ته امداد وکي او دغه آیت مبارکه شان نزول کې د اصحاب الصفه طالبان ذکر کوي ښا اصحاب الصفه صحابه کرام چې دا هغه په باره کې نازل شوه دي نو اصحاب الصفه ول درې صفاتو تو صفاتا درې یو صفت د هغه ولو تعلم یو صفت و د هغه ول تعلیم او یو صفت و هغه ول جهاد فی سبیل الله یعنی دغه اصحاب الصفه هغه طالبانو چې دوی کورونه نو دوراغلو اصحاب الصفه چې بوتری کې د دیراو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذمه او د دوه ول خوراک څخه د دوی ول کار څو یو خو تعلم وزدا کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دوه حدیث ورته کولو دینی احکامات ورته کولو دوی بزده کولو اور بیا څه کله نوی کسان راغله
نو پیغمبر علی السلام به د دوی ذمہ داری لګوله چې دوی ته احکامات ورتا کو دوی ته مونږ ورتا کو دوی ته دا خبره ورتا کو دوی ته قران ورتا کو نو دویم کار تعلیم او دریم کار jihad فی سبیل الله چې چرته غزا شوه یا چرته سریه لګل شوه نو اول نمبر باندې پیغمبر علی السلام دغه د اصحاب الصفا طالبان استولو دو تشکیل به کولو چې الا ورزو jihad فی سبیل الله تا خو شي په خبره نو دغه درې واړه صفات د خپل اول پکاري دي خو شي تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس دوی سوال نه کوي الناس خلقتا الحافا منا الحاحا ومبالغه في السؤال بل لا سوال لهم اصلا یعنی دو سوال نه کوي خلقتا الحاحا یعنی چمٹ کر ومبالغه اور په مبالغه سره فی السؤال په سوال کې مبالغه نه کوي چمٹ کر سوال نه کوي او چمٹ کر سوال په خخیدو سره مبالغه سره څه کوي بل لا سوال لهم اصلا بلکې اړومنه سره سوال هم نه کوي خوښولي د دنیا ولا سره تمام ماسطوخه څومره د دنیا ولا زمونږ کهي شیخ صاحب رحمت الله علیه دغه خبره وکوله چې دغه دنیا نه دی دغه دنیا ته څه کله تیای کنه چې رازا دغه دنیا به نه رچی او څه کله دی دنیا ته یای چې مارازا دا بیا د ترچی هغه وجه څه شه دی چې ګوره دغه رازا کې دغه شونډې نه ملويږي کوئی شوي دغه شونډې نه ملويږي رازا راشه او گاډه او بنگلا هیڅ هم نشته او څه کله بیا ورته چې مارازا د شونډې ملويږي نو هر څه به د ترامات اندی وجه نه دغه زمونږ بزرګانو ګوره دنیا دومره قدر مینې زړه کې نه وي او څو وګوري کله بلند کروزرو کې روان وي یو بورتلند کروزر بوزي داسې بزرګان شته چې 0 میټر گاډي روزي هغه د پره بس هغه فکس اله یو کالی وچلې بیا ونه هغه لاړ شي بیا بل وردا اندرنګي بنگلې اندرنګي گاډي اندرنګي ویزه پلانکی مول دا ولی هغه ځل کې دنیا بالکل ورو قدر نشته نو دغه دنیا به خپو ته راغلي وای شو دغه دنیا څه شي د مچر وزر برابر حیثیت هم نه لري وما تنفقوا اور هغه تاسو خرج کوو من خیر څه خیر نه فإن الله پس بشک الله تعالی به پدې باندې علیم عالم دی چې ته مخلص یې کړیا کاری نو الله به بدلا درکړي الذين هغه کسان ينفقون ته هغه خرج کوي اموالهم مالون خپل بالليل پشپې کې والنهار اور پورز کې ای فی جميع الاوقات ای فی جميع الاوقات سرا وعلانیه سرا پپټا وعلانیه اور پڅرګندا ای فی جميع الاحوال بالليل والنهار کی اشاره ده تعمیم د وقت ته تعمیم د اوقات ته اور سرا وعلانیه کی اشاره ده تعمیم د احوال ته یعنی هر حال کی ور کوي اور هر وخت کی ور کوي څکله دغه آیت مبارکه نازل شو کنه نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په نیکیانو باندې ډیر حریص انسانو نو بس هغه له څه په دې آیت مبارکه عمل کوم عملی اسمو عمل خو په دې آیتونو هغه اسم عملو خدای دې خصوصا په دغه آیت مبارکه باندې عمل کوم نو 4,000 دینار رواخستلو 1000 دینار د ورځې انفاقو 1000 دینار د شپې 1000 دینار پټه 1000 دینار پڅرګندې دغه آیت مبارکه باندې عمل اوس ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مالدار نو خپل وس مطابق انفاق وکړو دغه آیت مبارکه باندې عمل وکړو بیا غریب صحابي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ صدا یو غریب یو فقیر صحابي دی هغه خپل وس مطابق دغه آیت مبارکه باندې عمل وکړو چې 4 درهم یې راواقستلو 4 درهم یو درهم د ورځې یو درهم د شپې یو درهم په پټه یو درهم په څرګنده دغه آیت مبارکه باندې عمل وکړو خو تاسو ورته خیال نشي ښه پوه شئ تاسو ورته خیال نشي دی باندې عمل ونه کو خنن جمیش پاده فلهم اجرهم پس دوی د پاره اجر د دوی د اند ربهم پنيز د رب خپل ځکه دا خبره سره دا اوریدو دي او بیا د عوامو ته د بیانولو دي خامون د پاره نه دي هغه یو ملاو کنه چې جمعه کې فضایل بیان کو په سپیکر جمعه بیان وکړو یاره د چرګ صدقه ولا چې یاره چرګ صدقه کول پکاري نو د هغه کور کې یو چرګو نو هغه خځې بیان اوریدل دي نو خځې هغه چرګ حلال کړي څکله کورته د خوون رغله خسته چرګي ورته مخ ته یخې دي
څه خلک خو وړلې هغه سوچ کړي چې یاره لکه زما بیان خو ناغدو کې خلکو باندې اثر کړي ما بیان کړي او د دې کې خلکو ناغدو کې عمل چې چرګ یا لالم کړي پوښتنه کړي کور تای رسته ولري نو خځه ته یلي دي څه خځه دغه چرګ چرته خځه ورته یلي دي چې دا خو تا بیان وکړو د چرګ فضیل د بیان کو نو هغه کور کې تا ولا کم چرګو هغه مالال کو بس صدقه مو کوم د ثواب زم وګټم نو با هغه باندې پریان رغلی چې بس مړیم بیلیګر مولي صدا واقعیا بیانې چیرې بزم مړیم هغه ول سړی ما کا نه مړیم اخیر دوره پوری څه غسل ور کړي کفن ور کړي د خځه بار ورغله ورکه باسا خخید بیا هیڅ نه مړیم نو اخیر دا څه کابر کې ورکوس کړي کابر کې بیا ورغلی ورکه پاسا خاورې در باندې اچي دا ورته څه نه زم مړیم نو بس دې طریقہ کړي صدقه مالا سره بو سکه نو څکله بهر دغه خځه ټولو ته اعلان کړی دی چې مالا مر شو مالی تعالی دی راڅو مالی وړو نو چې بیا را پاره تو چې خپل خو بي تعالی کی شو کی وړي نو دغه شانتي دغه ملایان ولا کار بنکو خاګنه په خپل انفاق ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي د دې ولا تعلق هم انفاق سره دی سبازي خوش نصیب بندگان دسي دي صحاغه خپل مال هر وخت هر حالت کې خرج کولو کوشش کوي سزمانه الله رضی شي خو بعضی بدبخت خلک بیا دسي وي صحاغه هر وخت هر حالت کې مال جمع کولو کې لګیا دي اور بیا دغه مال جمع کولو د پاره هغه هر طریقه خپلای دوره پوری صحابو دې د پاره سود هم کوي سود الذين ياكلون الربا الذين هغه کسان یاکلون تخری هغه الربا سود لا يقومون نب پسیدوی من القبور د قبرونو نا الا مگر کما يقوم الذي ما مصدریا ده نو الا قیاما كقيام الذي مگر ادریدل پشانت د ادریدلو الذي ده هغه کس يتخبطه الشیطان منا يسرعه الجن ذکر د شیطان مراد جن اغا مصطلح مشهور شیطان مراد نه دی ښا ذکر د شیطان مراد جن ځکه شیطان په باب کې کان من الجن دا و د جناتو نه صحیح يسرعه الجن څهغه ورځي هغه لرا جن یعنی جن ور باندې ناس وي پیره ور باندې ناس وي او د هغه دماغي ګډوډ کړي وي چې کله پیره سړی باندې کینی کنه نو هغه د دماغ او توازن غاړ واړ شي هغه بیا په ځای ټینګیدل نه شي هغه حیران سرګردان وي ها دني هوټک بیماری ورته یی کنه چیرې دی باندې د هوټک بیماری دی ها هوټي ور باندې رسی نو ورځيږي د څه وجنه مینل مس د ټچ کېدو د واجنه یعنی دغه جن د ناس ته د واجنه د دې مسکولو د واجنه ذالک او دغه عذاب دغه سزا دیته ولیدي دغه سزا دغه سودخور ته قیامت پر ورځ ولیدي چې د دې دماغي توازن به گاډ واړوي دا به ورځيږي الجزاء من جنس العمل د قبیله نه دي ځکه چې دنیا کې دا پاگل وو دنیا کې د دې دماغو کار نه کول چې د الله تعالی حرام او حلال نه یلو سود حرام دي یلو چې دا حلال دي نو الله تعالی هغه حشر کې قیامت کې هم د دې ول دماغ ګډوډ کو ذالک دغه عذاب دغه سزا بانهم په سبب د دې چې بشک دوی قالو یلو انما خبر داده البيع صدقه بيع سده مثل الربا د پشانت د سود دی انما البيع مثل الربا یعنی والله حرم الربا ولی کو شابه والله حرم الربا ته الله تعالی ربا حرام کړی دی نو فلما لم يحرم البيع نو بیا الله تعالی دغه بیع ولې نه دی حرام کړی ګور ډېر عجیب تعبیر دغه کفارو کړی دی ښا او ډېر مبالغه نه کار خستل دی کني د دوه مقصد څه شو د ربا د جواز اثبات وو څنګه ربا جواز ثابت وو نو پکاري خودوی ته داوا س انما الربا مثل البيع یلیوه صدقه ربا د پشانتی د بیع دی کنه سکله بیع حلال دی نو ربا هم حلال دی کنه خود دومره
هغه مبالغه ورکی وکړه څه قلبي ورکی وکړلو مشبہ به مشبہ وګرځولا اور مشبہ به وګرځولا اور ویلو څه انما البيع مثل الربا صدقه بیع دا خو په شانتي د سود دی څکله بیع حلال دی نو سود ولې نه دی حلال صحیح شو یعنی معنا دا څه په حلت کې دغه ربا دا اصل دی اور بیع دا فرع دی کوئی شی په حلت کې دغه ربا د څه شی دی اصل دی اور دغه بیع د څه شی دی فرع دی یعنی څکله بیع د حلال دی نو ربا خو په طریقې اولا سره د حلال دی څکله الله تعالی ربا حرام کړی دی نو فلما لم يحرم البيع نو بیا الله تعالی دغه بیع ولې نه دی حرام کړی بیع خو نه دی حرامه څکله بیع نه دی حرامه نو ربا په طریقې اولا سره نه دی حرامه کویګو په خبرې مولي سي حاجی قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع اور حلال کړی دی یعنی دوه خو یلو کنا څه بیع په شانتي د سود دی نو الله تعالی ور باندې رد کوي چې څنګه دا یو شانتي کېدل شي ربا د څنګه په شانتي د بیع کېدل شي حال دا دي چې بیع الله تعالی حلال کړی دی ربا حرام کړی دی څکله یو شی حرام یو شی حلال نو فكيف يتماثلان دي دواړو په منځ کې څه مماثلت راغلو واحل الله حلال کړی دی الله تعالی البيع بيع وحرم الربا حرام کړی دی الله تعالی ربا نو فكيف يتماثلان نو څه مماثلت دي دواړو خپل منځ کې نو دې سره ولي کوم مولي صاحب فإن اصل الحرمه والحل ياتي من الشرع اصل حرمت اور اصل حلت درسي د شرع نه یعنی دغه شی حرام ولیدي ځکه شریعت حرام کړي دا حلال ولیدي دا جائز ولیدي ځکه شریعت جائز قرار کړي والعلل وجوه بعد وقوع والعلل وجوه بعد الوقوع اور علتنا دا بیا رستو لټای ښا یعنی اول به دا اومنه چیرې دا شی حرام دی ولی الله حرام کړي هغه نه روسته علتونه لټوا یره د ځکه حرام کړي دي کې دا نقصان دي دا نقصان دي دا نقصان دي اول به علتونه ته نڅي اول ته علتونه ته لاړلې نو بس بیا د بیړه غار کړي بیا د خپل ایمان هم تبا دی او دغه حکم شرعي ته دم بیړه غر ککا نه اول به حلت او حرمت شرعي ته ګوري هغه د بعد به علتونه لټوا فمن جاءه پس هغه څوک چې هغه راغلو فمن پس هغه څوک جاءه چراغلو هو هغه ته موعظه معنا حکم النهي دغه حکم د نهي ورته راغلو من ربه جانب د رب د دینا فانتها پس مانیش ولدا فله پس دې د پاره ما هغه د سلف ای ما مضى قبل حکم الحرمه ما مضى قبل حکم الحرمه پس دې د پاره دی هغه چې هغه مخکې د حکم د حرمت نو یعنی معنا دا دی چې د شریعت ولا کم حکم دی دا ټارچر کولو د پاره نه دی چې اوس قانون نافذ شو بس دې د بعد حرمت دی دینه مخکې تا کم سود اخستل دی تا سره کور کې پروت دی بس هغه تا د پر حلال دی هغه حرام نه دی یا کم سودونه تا خوړلې دي مخکې اوس دا نه چیرې ما خو 1 کروڑ سود خوړلو پلانکینه ما خستله وغه م خوړل دي اوس به دا 1 کروڑ اگر رسول مان لته ادا کین نه هغه خوړل دي هغه حلال دي ټارچر کول الله تعالی نه غواړي صحیح شولا اوس قانون راغلو نافذ شو بس دې د بعد به د عملی کیږي ها فانتها فله ما سلم وامره مفوض الى الله امره معاملات دي وامره معاملات دغه کس الى الله مفوض الى الله ومن عاد اور هغه څوک ته هغه عود وکړلو څه معنا ځکه مخکې خلود فی النار راغله دي نو دا عمل طرف ته عود نه دی عقل د ربا طرف ته عود نه دی ځکه عقل د ربا ګناه دی ګناه باندې سزا ملويږي عذاب ملويږي خدا دې چې کله مؤمن وي نو بیا خلود فی النار نه دی او دلته کې چې خلود فی النار دی نو د دې کې دا تعبیر ولګوا ومن عاد ای فاعتقد حل الربا فاعتقد حل الربا كما كان قبل الحرمه
هغه اعتقاد ولرل حلت ربا ولا ربا حلال دی کما کان قبل الحرمه لکه څنګه مخکې د حرمت نه د عقیده وا مخکې د حرمت نه عقیده دا و چې سود حلال دی کنه څکه کله اوس حرام شنو حرام خو دی عود وکړلو بیا دغه عقیده خپل کا فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق درې معناګانې رچی يمحق يمحو يمحق يحط يمحق يبطل يمحق الله يمحو الله ختمي الله تعالى يمحق الله يحط الله کمئی الله تعالی يمحق الله يبطل الله باطلی الله تعالی څه شي الربا ربا سود نو دې سره قید ولګو معالن دي کې دوی معناګانې د تقوم خاص و توجیهات یوا دا معالن یعنی معنا دا چې د سود ولا انجام دا هلاکت ښه دنیا کې هم هلاکت ته چې الله تعالی به مال نه برکت ختم کړي مشکلات به در باندې رچي او آخرت کې هم هلاکت ته چې عذاب به درته ملويږي دنیا آخرت دواړو کې هلاکت یا که دنیا کې تاسو د دې سزا ملاو نشي نو آخرت کې خو هلاکت هی هلاکت ته اور بل ويربي معنا ويزيد زیاتي الله تعالی الصدقات صدقات معالن دې سره معالن یعنی د صدقات ولا انجام هغه څه شي دی هغه زیادت دی دنیا کې هم اور آخرت کې هم دنیا کې برکتن الله تعالی به برکت ورکې زیاتي انجام د صدقو دادي چې مال کې به برکت وي اور آخرت کې اجرن و ثوابن الله تعالی به دې باندې اجر او ثواب درکړي دا یو توجی ربانا مراد ربا واخلي صدقاتنا مراد صدقات واخلي ربا سود الله تعالی سود ختمي اور اندرنګ صدقات الله تعالی صدقات زیاتي یعنی برکت رسي اور بل معنا ربانا مراد ربا نه دی بلکې هغه مال چې هغه کې ربا داخله شي یعنی تا ول اصل مال پروت ته کروڑ پتی تا سود وکړلو 1 لک روپی سود راغلو دغه 1 کروڑ کې داخل شو نو بیا به داسې تعبیر ور سره ولي کو الربا تعریف الربا ای المال الذي يدخل فيه الربا المال الذي يدخل فيه الربا ختمی باطلی الله تعالی الربا المال الذي مال هغه يدخل فيه الربا داخل شوه دی هغه کی سود یعنی دغه سود دومره ناکاره شه دی دا دومره ناکاره اور برباد شه دی صدا کمال کی شامل شي هغه مال ځان سر بربادي صحیح شو اور بل ويربي الصدقات الصدقات نه مراد المال الذي اخرجت منه الصدقات اخرجت منه الصدقات هغه مال چې هغه نه صدقي او بستل شي نو دغه صدقات د دومره یو برکتی عمل دی صدقي او بستل چې دې سره دغه مال زیاتیږي کمیږي نه صحیح شو اور د دې ولا مثال علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په تفسیر عثماني کې ډېر خبر کړی دی سود ولا مثال د سیده لکه پړسوب دغه بدن کې پړسوب بیماری ولګي کنه بدن د سي ډاډ شي نو اوس دغه سړی ته خوشریدل پدې باندې نه دی پکا چیرې د ډاډ شي او دا وی چیرې مانا خو بس خان بابا جوړ دی ها یا مانا خو ګلو پهلوان جوړ دی ها یا مانا خو رستم پهلوان جوړ شو ورور د سي غټېګم پلانېګم نه بلکې دا د دې کما کلتوب دی د بیماری دی اندغه پړسوب به د دې لپاره د هلاکت ولا ذریعہ ګرځي دا به دې لپاره د مرګ ولا ذریعہ ګرځيږي خاصه علاج ونه کی پوه شي به خبره نو دا سود دی اور اندرنګ بیا د صدقات ولا مثال صدقات او د زکات ولا مثال دا مثال د پشانت د جلاب دی جلاب څکله حکیم تلار شي د جلاب درکې هغه در باندې دستونه راولي نو او ظاهرا خود توان معلومیږي نقصان معلومیږي ها رنگ د تزیړ کی کمزور دی کی دستونه در باندې ولګي خو نه د فائدہ دی ځکه بدن نه د بیماریاں ختم شي
بدن نه د هغه ګندګیانی جراثیم ختم شي. نو اندغه مثال د صدقو د کله تمال نه صدقې او باسي نو ظاهر کې خو تاوان دی چې 1 کروڑ روپی وي 1 लाख روپی صدقې کې لاړلې خو نه دې په برکت سره دغه مال نه بیماریان لاړلې جراثیم ورنه ختم شو خیره ورنه ختم شولا پیپ ورنه ختم شو دغه مال خالص تا ته پاتې شو. نو دغه مال د کې بیا برکت وي دغه مال فائدې ولا ذریعہ ګرځيږي. والله الله تعالی لا يحب النخوخي كل كفار هر غټ کافر بتحلیل الربا. کفار معنا کافر بتحلیل الربا څنګه ربا حلال غني. اثیم گناهګار باکل الربا اثیم غټ گناهګار باکل الربا څه حلال نه غني ښا او صرف سود خوري. اور کفار یعنی غټ کافر څه هغه حلال غني. کل کفار اثیم.